سلامونه احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو په 2020 کې به حج کیږي او کنه. دا د ټولي امت مسلمه لپاره یو ډیر زیات اهم سوال مخې ته راغلی دی او دا سوال د سعودي عرب د حکومت لپاره هم ډیر زیات مهم دی. په دې معاملې باندې د ټولو نه دلچسپه او د حیرانتیا خبره دا ده چې شیخ عمران چې د امت مسلمه یو ډیر لوی سکالر دی، هغه څو کاله وړاندې د دې ټولې معاملې پیشنګویی کړې وه او په دې اړه باندې خبرې کړې وې. څو کاله وړاندې شیخ عمران د قیامت د نښو په اړه باندې یو لیکچر ریکارډ کړی و. دا لیکچر په امت مسلمه کې ډیر زیات مشهور شوی و، خاص کر په دې کې هغه سیکشن په کوم کې چې په سعودي عرب کې د راتلونکي وخت سیاسي حالات، حج او د قیامت په نښو نښانو باندې او د قیامت د نښو د معاملاتو سره څه تعلق دی، هغه ډیر زیات مشهور شوی و. شیخ عمران په دې لیکچر کې په راتلونکي وختونو کې د حج په باره کې هم یو ډیره لویه پیشنګویی کړې وه او نن موږ ګورو چې دغه پیشنګویی زموږ په وړاندې د یو رښتینی ثبوت په تور باندې مخې ته راځي. دا پیشنګویی سوا د دې ټولو معلوماتو درکولو نه وړاندې له تاسو نه یوه هیله لرم که تاسو زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ او تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې ضرور رسیږي او تاسو د حالاتو نه خبر وساتل شئ. شیخ عمران د نن نه څو کاله وړاندې په خپل یو لیکچر کې دا خبره کړې وه چې ما ته په راتلونکي څو کلونو کې په سعودي عرب کې دننه ډیر زیات بدلیدونکي حالات په نظر راځي. هغه په خپلو خبرو کې دا نو ویلي چې دا تبدیلي به څرنګه وي، خو په اشارو او کنارو کې دا خبره کړې وه چې دا تبدیلي به د سیاسي حالاتو تبدیلي وي. د دې نه علاوه شیخ عمران دا پیشنګویي هم کړې وه چې په راتلونکي څو کلونو کې به تاسو ته په سعودي عربستان کې حج موقوف یعنی وقفه کوونکی په نظر راشي، یعنی حج به نه کیږي. شیخ عمران په هغه وخت کې په خپل لیکچر کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د یو حدیث شریف حواله هم ورکړې وه. په دې حدیث کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مفهوم یې داسې دی چې قیامت به تر هغې پورې نه راځي تر څو پورې چې حج موقوف نه کړی شي. شیخ عمران هم همدا پیشنګویی کړې وه چې په راتلونکي څو کلونو کې به تاسو ته په بیت الله شریف کې حج موقوف په نظر راشي. موقوف یعنی وقفه کوونکی او د څه وخت لپاره به حج نه کیږي. شیخ عمران په خپلو خبرو کې دا نو ویلي چې حج به د څه خبرو له وجې نه موقوف کیږي یا به ودرېږي. خو نن سبا چې موږ ګورو نو په 2020 کال کې کوم چې شروع دی د ټولو خلکو په خولو باندې دا خبرې دي چې په 2020 کال کې به حج کیږي او کنه به کیږي. د دې وجه خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د سعودي عرب حکومت هم په دې وخت کې د یو عجیبه قسمه کنفیوژن او د لانجو ښکار دی. د سعودي عربستان اعلی چارواکي او حکام هم د دې خبرې تایید کوي او په دې کشمکش کې دي چې کیدای شي په 2020 کال کې حج ونه کړی شي او حجیانو ته اجازه ورنه کړی شي چې د نورو ملکونو نه راشي او په سعودي عربستان کې حج وکړي. خو د دې نه علاوه د سعودي عربستان څه چارواکو دا هم ویلي دي چې باید حج په یو طریقه باندې هم بند نه کړی شي، په حجیانو کې کمی راشي او د حجیانو تعداد کم کړی شي، خو باید حج په هر صورت کې ادا کړی شي او اجازه ورکړی شي. خو په دې معامله باندې تر اوسه پورې د سعودي عربستان حکومت څه ختمي فیصله نه ده کړې او اخري رای نه ده ورکړې، خو داسې اوازې دي چې پر روان څه وخت کې به په دې اړه باندې د سعودي عربستان یوه حتمي فیصله وکړي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دا یو ډیره نازکه معامله ده او د سعودي حکومت چې په دې اړه باندې هر څه فیصله کوي نو باید د ډیر سوچ سمج نه کار واخلي. د ویډیو په اخره کې د الله جل جلاله نه دا دعا کوو چې یا الله رب العالمین چې د حج د موسم شروع کېدو مخکې ته د ټولې دنیا نه د دې افت لمن ټوله کې او دا افت د ټولې دنیا نه ختم کړي او د الله جل جلاله نه دعا کوو چې په دې کال کې هم موږ هغسې مناظر ووینو کوم چې به موږ د دې نه وړاندې په سعودي عربستان کې دغه مناظر لیدل چې په ډیر شوق او مینه سره به خلک د ټولو ملکونو نه راتلل او حج به یې کوو. الله تعالی دې د حج دغه رونق او بهار سپرلی همیشه همدغسې آباد وساتي. آمین. دوستانو تاسو را سره هم په کمنټس کې امین ولیکئ او د دې دعای خیر حصہ ضرور جوړ شئ. دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه په سوشل میډیا او په نورو اکاونټونو باندې شریک کړئ چې نور ملګري هم د دې ویډیو او د حالاتو نه خبر وساتل شي. که زموږ چینل منوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکي ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله پامان.